سلامونه. موږ تاسو نن د شرابو د څښلو د زیانونو په هکله خبرې کوو. متاسفانه چې د کفار خو یې څکي، بعضې مسلمانان یې هم څکي، چې په ډېرو ملکونو کې ډېر مسلمانان شتون لري او شراب بد عادت لري. د شرابو د حرمت دلایل: اول، الله تعالی فرمایلی دي: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعهما. الله تعالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی: وایي کله چې یسألونک عن الخمر والمیسر، کله چې له تا نه د شرابو او د قمار په باره کې پوښتنه کېږي، قل ورته ووایه فیهما اسم کبیر، چې په دې کې لوی زیان ده، ومنافع للناس، او خلکو ته ګټه شته پکې، واسمهما اکبر من نفعهما، ولې زیان یې له ګټې نه ډېر زیات ده. اول وار چې کله دا آیت الله تعالی نازل کړ، نو په هغه وخت کې به مسلمانانو شراب څښل، نو د هغه وخت له مطابق سره دا آیت نازل شو. تر هغه نه وروسته به چې کله مسلمانان هغه ته تلل، د جومات ته به تلل یا به لمانځه ته نږدې کېدل، نو هغوی به د مستي په حالت کې وو، شراب به یې څښلي وو. نو بیا وروسته الله تعالی بل آیت نازل کړي چې یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ، لا تقربوا الصلاة، مه نږدې کېږئ لمانځه ته، وانتم سکارى، چې کله تاسو د نیشې یعنې مستۍ په حالت کې، حتی تعلموا ما تقولون، تر هغو پورې چې تاسو پوه شئ چې زه څه وایم، یعنې تر هغو پورې چې تاسو بیرته د هوښ حالت ته راسئ. تر هغه نه وروسته دریم وار چې کوم د تحریم دلایل یعنې آیات الله تعالی نازل کړی ده، هغه دا ده چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. انما الخمر، بېشکه چې دا شراب چې دي او قمار چې ده او بوتان چې ده او فال نیول چې دي، یعنې فال چې موږ تاسو بعضو خلک وایي چې موږ ته فال نیولي ده، رجسون، دا ناپاک دي، پاک شیونه نه دي، ناپاک دي، من عمل شیطان، یعنې د شیطان له عملونو څخه ده، فاجتنبوه، ځان ورنه وساتئ، لعلکم تفلحون، کېدای شي تاسو بریالي شئ په آینده کې. نو الله تعالی چې کله د کوم شیونه نازل کړي دي پر مسلمانانو باندې، بلکې ټول بشریت ته، ولې چې چا نه ده منلي هغه کفار دي، چا چې منلي هغه مسلمانان دي، نو په هغه کې ډېر زیات حکمتونه شته. که هغه په هر برخه کې کوم امرونه هدایت کړي دي، نو همدارنګه چې د شرابو دغه کوم د حرمت دلایل ذکر شوي دي، نو وقفه په وقفه باندې الله تعالی دا حرام کړل، ځکه په دې چې د خلکو لپاره د اسانتیا نه چې یو دم یو عمل پرېښودل ډېر مشکل کار وي، نو د دغه لپاره الله تعالی وقفه په وقفه باندې په تدریجي ډول باندې دا مطلق حرام وګرځول. شراب متاسفانه چې لکه ما ویلې چې بعضو ملکونو کې مسلمانان اوس هم څښي شراب خپله دي چې موږ تاسو به دا چې په انګلیش کې ورته وایي هارد ډرینکس، هارد ډرینکس یعنې سخت او غلیظ څښاک. دا خو په دې کې شک نشته چې لکه پاسې موږ تاسو ویلې چې دا حرام دي، ولې د حرمت سره سره بیا هم چې خلک څښي، د دې یو خو دیني تاوان څو چې الله تعالی دغه امر ته د ونه منه او سرغړونه یې وکړه، ګناه کبیره ده، 40 ورځې به د لمونځ نه قبلېږي. نور کوم تاوانونه دي. هارد ډرینکس کې موږ تاسو راځو مثلا چې ورته وایو بیر، دویم ته مثلا موږ تاسو چې وایو ریډ واین، دریم ته مثلا چې وایو موږ تاسو لیکویر، اوس به راسو دې ته چې په هر هغه شي کې چې تر 5% پورې الکول وي، هغه د بیر هغه ده کورنۍ ده. په ریډ واین کې مثلا له 5 نه نیولې تر 12% پورې الکول وي، او په لیکویر کې مثلا له 15% نه نیولې تر 15% پورې الکول دي. دې ته وایي ای بی وي. څه معنا؟ ای بی وی، الکول بای والیم، یعنې په دې کې دغه په دې ترکیب د دې څښاک کې څومره الکول ګډ دي، په څومره فیصدي کې ګډ دي، هغه ته وایي ای بی وي. په بیرو کې تر 5%، په ریډ واینو کې تر 12%،
تر لیکویر چې مثلا ډېر زیات مختلف نومونه لري خارج کې جوړ شوي دي او بعضو ملټینیشنل کمپنۍ دي چې نومونه پرېږدي نو هغو کې تر 15% پورې د الکول شتون شته پکې بیر دي مثلا غلبابو له شیانو لکه اوربسې او غنمو جوارو نه چوندې کې نه ښایسته ډېره وه خوږښت زیات و پکې بیر باغې جوړېدل اوس هم جوړوي ریډ واین مثلا دوی له میوو نه لکه انګور د انار د نور شیانو نه د ریډ واین جوړول چې د هغه د ای بي وي تناسب 12 له 15 تر 12% کې ولې پیشرفته هغه چې په کیمیاوي تعامل باندې ډېر جوړ شوي دي چې د میوو او د نورو شیانو ترکیب هم شته پکې تر 15% پورې کله چې یو انسان اوبه څښي هغه اتومات له معدې ته چې کله رسېږي هغه خپلو کولمو ته ځان رسوي او شستشو یا د مینځلو خاصیت غوره کوي همدارنګه چې کله شراب څښل کېږي هغه هم له معدې نه په ډېر زر لکه داسې نه ده لکه ډوډۍ چې په معده کې پاتې شي ډېر زر تېرېږي کله چې اوړه کولمو ته رسېږي هغلته د جذب حالت ډېر تېز دی د شرابو جذب چې کله د وینې ته جذب شي هغه په هغه وخت کې د انسان وینې ته چې کله شراب ګډ شي هغه سرکولوشن کې د وینې هغه اعصابو ته ځي د اعصابو ټرانسمیټرونه بیخي ډېر زیات فعاله کوي د زړه درزېدا یعنې پمپ د وینې زیات شي رنګ یې سوروالی پیدا کړي غوسه ورځي غوسه یې نه کنټرولېږي د دې عوامل ډېر زیات دي تر ټولو اول لامل یې دا دی چې نقض د دین د مبارک د الله تعالی احکامو نقض کول دي چې تر ټولو غټه ګناه ده او ستره کبیره ګناه ده او دویم دا 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي درېیم په ټولنه کې په دغو کې اعتبار حیثیت له منځه ځي پنځم دا ده چې بد عادت ده د عادت بیا ورکول ډېره مشکله خبره ده چې څه رقم بیا ورکړي او تر ټولو دا چې په ټولنه کې هغه ته سړی په ښه نظر باندې نه ګوري او ضررونه یې چې دي چې د ځیګر غوړ زیاتوي د زړه رګونه تنګوي چې کله د زړه عملیې ته زمینه سازي کوي فشار جګوي چې خپل همیش ډېر لوړ فشار د سټروک باعث ګرځي چې د اعصابو د یو دم د رګونو بندېدل یا د انفجار کولو باعث کېږي همدارنګه ډېر زیات نور امراض او هغه ځان سره پیدا کولی شي لکه د شکر مرض پیدا کولی شي همدارنګه د ګردو فلج کېدل پکې کېدلی شي ډېر زیات خلک به تاسو اورېدلي چې ولا شراب عادت یې درلود څښلي او هغو خپلو ګردې له لاسه پکې ورکړي دي یا عملیاتونه کړي دي او یا مثلا ګرده بیخي ورته بدله کړې ده نو داسې مرضونه پیدا کوي د مثانو د پروستات تکلیف ورته پیدا کېږي نو په هر هغه شي کې چې تاوان ده هغه الله تعالی موږ ته په خپل حکمت سره منې هدایت کړی منع کړی ده چې موږ به تاسې باید ځان نور نه وساتو شراب په داسې یو حالت کې چې کله انسان څښي او د په جامع او دغو ځای کې اعتبار کم شي د دې غټ تاثیرات په کورنۍ باندې ده موږ تاسې به ډېر زیات خلک لیدلي چې شرابیان وي یا مو مثلا کیسې اورېدلې وي چې د شرابو په حالت کې خپل توازن د اعصابو له لاسه ورکوي داسې عملونه ورنه صادرېږي چې بله ورځ بیا په هغه باندې پښیمانه وي او بېرته بیا راګرځي نه مثلا چا ښځه طلاقه کړې وي چا زوی وهلی وي چا په چا باندې ډز کړی وي چا په دې نشه کې یو داسې تصمیم نیولی چې یو شی یې خرڅ کړی بیا وروسته راګرځول کېدلی هم نه شي مثلا کله چې اعصابو ټرانسمیټرونه مثلا دلته یو نقطه ده دلته یو نقطه ده دې نقطې نه چې دې نقطې ته مثلا کوم معلومات ځي په نورمال ډول باندې چې کوم ټرانسمیټرونه فعاله دي د اعصابو هغه له دغه حالت نه څو چنده زیات محرک شي نو په ډېره ګړندي شکل باندې انسان له نارمل حالت نه غیر نورمالي حالت ته باسي چې کله وویستل شي دوی توازن د اعصابو له لاسه ورکوي نو په هغه وخت کې مثلا که دوی موټر چلوي هم ټکر ورنه کېږي ځکه کنټرول نشي کولی او جنسي خواهشات یې هم زیاتېږي چې په دې وخت کې کېدای شي په نورو باندې تجاوز وشي ډېر بلې ګناه مرتکب شي همدارنګه دوی چې په داسې حالت کې قرار ولري خپل توازن د اعصابو چې لاس ورکړي دوی قضاوت نشي کولی مثلا یو موضوع دې ورته وویلې په هغه باره کې دوی نشي کولی چې تفکیک وکړي چې یاره دا رښتیا ده که دا دروغ ده دغه حق په جانبه ده او دا باطل ده دا شونه نشي کولی یعنې شرابي کس قضا هم نشي کولی ځکه په دې چې هغه اعصابو هغه لاس ورکړی وي بل دا ده چې کله دا خلک چې دا شراب څښي دوی په دا وړو کولمو کې چې کله دغه هغه زیات شي د جذب د وینې ته د شرابو نو په دې وخت کې د نشي حالت نور هم زیاتېږي ځکه په داسې حالت کې د نشي حالت چې کله ډېر شي د وینې فشار ورسره زیاتېږي چې د وینې فشار خپله هغه پیدا کوي د زړه د پمپ زیاتېدلو نه وروسته د زړه یعنې هارټ اټیک چې موږ تاسو ورته وایو هارټ اټیک
دغه زیات لامل دا دی چې له ډېرو شرابو څښلو نه وروسته انسانانو ته د زړه حمله پیدا کېږي. بل خاصیت یې دا ده چې کله موږ تاسو لکه مخکې مو ویلي وو چې اوبه بهترین شی دی چې د انسان لپاره د هایډریشن یعنې د اوبو کولو هرې حجرې ته رسېږي اوبه دغه وظیفه لري. ولې برعکس شراب چې ده هر حجره بیرته وچوي او هر حجرې نه د اوبو هغه کوي، ځکه په دې کې خوږه ډېره زیاته ده. کله چې خوږه ډېره شي په انسان په ځان کې هغه د وینې سرکولیشن حجرو ته په هغه اندازه باندې نه رسېږي. تاسې به لیدلي دغه خلک چې شراب څښي بعضې پوستون یې ډېر وچ وي، هغه ته داسې یو حالت سره مخامخ شوي چې هغه ته وایي ډیهایډریشن. ډیهایډریشن د پوستکي وچوالی لري، لوړ فشار دوی سره ده، د اعصابو خرابېدل دوی سره دي، د زړه درېدا دوی سره ده، نور هم دغسې ډېر زیات مشکلات دي. مثلا د هډوکو ځکه په کله چې د وینې هغه کې په وینه کې خوږه زیاته سي هغه ته د انسولین مقاومت کمیږي. کله چې د انسولین مقاومت کم سو هغلته اتومات شکر پیدا کېږي، شکر هډوکي وراسته کوي. کلسیم چې کم سي هډوکي خپله هغه کېږي، غاښونه خرابېږي، نظر کمزوري کوي. ډېر زیات دغسې نور امراض دي چې د شرابو له څښلو سره تړلي. نو دا و د نن ورځې معلومات. که په دې هکله تاسو کوم نظر لرئ کولی شئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. ډېره مننه.